پوهیږئ د انسان د وینې کوم ګروپ ډیر زیات خطرناک دی؟ دا د وینې ګروپونه دي. په دې جدول کې لیدلی شئ چې کوم ګروپ نور ګروپونو ته وینه ورکولی شي او بیا د کوم ګروپ نه بیرته وینه اخیستلی شي. شاید خبر نه اوسئ په دنیا کې 15 نور د وینې ګروپونه هم شته، خو په ډیرو کمو انسانانو کې. په مختلفو څېړنو کې دا څرګنده شوې چې د AB او AB مثبت ګروپونو کې وینه په اسانه لخته کیږي او د دې ډول ګروپونو لرونکي په اسانه د زړه حملې ښکار کیږي. په AB مثبت ګروپ کې بیا د دماغي ناروغۍ چانس هم لوړ دی. د O مثبت ګروپ لرونکي بیا خوش چانس دي ځکه هغوی د دې ناروغیو نه خوندي دي. خو په دنیا کې تر ټولو خطرناک ترین د وینې ګروپ اورجنل دی چې ګولډن بلډ هم ورته وایي. خو ولې خطرناک؟ دا په ټوله دنیا کې کمترین د وینې ګروپ دی او لرونکو ته د ضرورت په وخت کې وینه پیدا کول ستونزمنه ده. په دا دومره لویه نړۍ کې فقط 46 نفره دا د وینې ګروپ لري. که دا 46 نفره د ضرورت په وخت کې یو بل سره وینه شریکه نه کړي له منځه ځي. ستا د وینې ګروپ څه شی دی؟ په کمنټ کې راته ولیکه.